دوی بدنصیبی. یوه ورځ امریکایي یرغلګرو د افغانستان په یوه کلي کې د دوو مهمو طالب قومندانانو چې په امریکایانو ځمکه تنګه کړې وه او سره تبۍ ګرځولې وه د هغوی غرور یې مات کړی و. پر کورونو چاپه واچوله. طالب قومندانانو له یرغلګرو سره سخت مقاومت وکړ. ډېر یې د جهنم کندې ته وغورځول. بالاخره دواړو مجاهدینو د شهادت جامونه نوش کړل او د ابدي ژوندیو له سپېڅلي کاروان سره ملګري سول. د غربي درندګانو لا تنده ماته نه سوه. د دې شهیدو مجاهدینو ښځې له ځان سره څښکو ته په داسې حال کې پورته کړې چې تنکیو او معصومو ماشومانو یې په چغو اسمان لړزاوه. د میندو په سنو پورې نښتې وه، خو د غرب ځناور دا تنکي ماشومان د میندو له مینهناکې غېږې جدا کړل او په ځمکه یې ګذار کړل. د دوی میندې په داسې حال کې له خپلو سرحکو ته پورته کړې چې چغو او فریادونه یې د شپې په خپه فضا کې ازانګې جوړې کړې او مسلمانانو ته یې چغې وهلې، مګر هیچا دغه د مظلومیت او حسرت چغې نه واورېدې. کله چې څرخکې پورته سوې او پر کلي یې دوره ووهله، زړه یې ډاډه و چې دلته نور دوی ته خطر نسته، ځکه دلته دوی دوه د غیرت غرونه مات کړل. نور یې په چا کې غیرت نه ولید چې دوی ته به ورګوري. دوی د مسلمانانو د غیرت د معلومولو په خاطر د دواړو ښځو جامې لاندې به کلي راوغورځولې چې خلکو ته ښه څرګنده سي چې د مجاهدینو مېرمنو ته څه ورپېښ سول. الله اکبر. زموږ په غیرتي خاوره کې د صلیب بندګانو داسې نادودې او ظلمونه وکړل چې کله انسان د دې پیښو تصور کوي نو که چیرې غیرت او ایمان ولري وایي به چې کاشکې مې په دنیا کې 100 زره ژوندونه درلودی چې یو پر بل پسې مې د دغو پاک لمنو خویندو له عزته قربانولی. هغه به څنګه ضمیر او احساس وي چې پر دې پیښو یې په زړه کې درد پیدا نه سي. ای د افغانستان غیرتي ځوانانو، ستاسو د ډیرو په زړونو کې به د جهاد مینه وي، یا به د دې واقعاتو په اورېدو ستاسو جذبات را اپارېدلې وي او له جهاد سره به مو مینه پیدا سوې وي. خو د جهاد دا مینه به تر څو پټه ساتئ؟ تر څو به ستاسو د جهاد مینه د خجالت په هغو اوښکو کې پټه وي چې د مسلمانانو په غمونو کې یې تویوئ؟ تر څو به د یوې ترانې او یا تقوی په اورېدو سره ستاسو احساسات او جذبات راپارېږي؟ تر څو به په موبایل او کمپیوټر کې د نورو د اتلولیو کارنامې او میړانه ګورئ؟ تر څو به د شهیدانو عکسونو او فلمونو ته د حسرت اوښکې تویوئ؟ دا شان ښځو ته پرېږدئ چې سنګر ته تلای نسي. ته خو نارینه یې، له دې خویندو درته شرم پکار دی چې د بېغیرتۍ پیغور درکوي. وروره سر مه پورته کوه، داسې فکر وکړه چې دغه ښځې ستا میندې خویندې او مېرمنې دي. آیا د دې ډول تخیل او فکر جرأت کولی سي؟ که مو ځواب نه وي نو باور وکړئ چې کټ مټ دغه حقایق په افغانستان کې پیښ شوي، خو اوس په فلسطین کې پیښیږي. په داسې حال کې چې دا خویندې تاسو ته چغې وهي چې له دې ظلم نه مو خلاص کړئ. دغه خویندې وایي چې الله جل جلاله ته به زموږ مرستې ته ستاسو د نه راتلو شکایت کوو او تر هغو به موږ د وا معتصمات چغې وهو تر څو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کوم معتصم یا محمد بن قاسم را پیدا نشي او زموږ فریادو ته لبیک ونه وایي. زموږ له ټپي لاسونو د ذلت ځنځیرونه را پرانیزي، بیرته د حیا او عفت لوپړې را په سر کړي. زموږ د تړل سوي عفت او عزت انتقام له دې وحشانو څخه واخلي. د جبر او ستم په دې دوره کې یو ځل بیا د معتصم او محمد بن قاسم تاریخ را ژوندی کړي. د تاریخ په پاڼو کې یو ځل بیا د خپلو خویندو د عزت یادګارونه په زرینو کرښو سره لیک کړي. د اسلامي امت هغه تیر عظمت بیرته راوګرځوي. که موږ د معتصم او محمد بن قاسم له راتګه نا امیده سو
او د دې لوی جهان په کوم کنج کې محمد بن قاسم معتصم را پیدا نشول نو تر هغه به دا د غرونو په څیر ستر او سخت تعصبونه وزغمو څو چې الله جل جلاله را باندې مرګ ولوروي که زموږ حوصلې ختمې سوې د زندان له اوسپنیزو جوالونو سره به تر هغو خپل زړونه ووهو څو چې خپل روح خپل خالق ته وسپارو ځکه نور زموږ په ژوند کې څه پاته نه دي دا وحشیان زموږ له وجود څخه استفاده کوي او د خپلې خوښۍ او شهوت الې یې ګرځولي یو د دې مظلومو او بې اسې خویندو وروستی خطاب به د نړۍ ویده ځوانانو ته د الله جل جلاله د کتاب هغه کلمات وي چې پر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شوي دي او دا خطاب به مو داسې راګیروي چې هیڅ طرف ته به ورنشي تللی تر اوږو به مو نیسي او جټکې به درکوي او درته وایي بچي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اخر څه سوي دي په تاسو چې د الله جل جلاله په لاره کې نه جنګېږي حال دا چې هغه کمزوري سړی او ښځې او ماشومان چې فریادونه کوي او وایي چې ای زموږ ربه موږ وباسه د دې کلي نه چې اوسېدونکي یې ظالمان دي او د خپل طرف نه زموږ لپاره څوک دوست پیدا کړه او د خپل طرف نه موږ ته څوک ته مدد کوونکی پیدا کړه داسې خطاب چې څوک ځان ته مسلمان وایي ځان ورڅخه خلاصوای نشي له دې آیات څخه به چیرته تېښتي د قرآن کریم د مطالعې او یا په هر وخت کې چې دی دا آیات مخې ته راځي یا در یادېږي د دې مظلومې خویندو د درد ډک داستانونه به دي مخته کیږي په هیڅ ځای کې به ترې ځان نشي ګوښه کولی څو چې په هغه څه عمل ونه کړي چې د دې الهي کلام غوښتنه ده هغه د دې مظلومو خویندو مرسته او ژغورل دي د اسلامي امت ځوانانو قسم په خدای چې د مسلمانانو د عروج او عظمت داستانونه واوري په انسان باندې لړزه راځي اوس چې موږ او تاسې په متدینه نړۍ کې ژوند کوو یوازې څو په شمار وروڼو او خویندو د اسلام ناره اوچته کړې ده له ډول شکنجو سره مخ دي نړیوال کفر شپه او ورځ ورپسې دي او په غرو کې هم آرام ژوند نشي کولی دا خاص د اسلام په خاطر دي د دې خلکو بله هیڅ ګناه نشته چې بېله ایمان لرلو او مسلمانۍ څخه مسلمان نه کوم اتوم لري نه یې د چا په ملک باندې حمله کړې ده خو چا چې د اسلام ناره پورته کړې بس هغوی تروریستان سول مګر څوک چې د بشریت د نابودۍ لپاره زهرجنې اسلحې جوړوي کلستر بمونه په ماشومانو او تورسورو ازمويي کلي او کورونه ورانوي په توشو بانو سره د مسلمانانو په حریم باندې تجاوز کوي هغوی د بشري حقوقو مدعیان دي هغوی د یرغل په جامه کې مرستندویان دي د هغوی په ضد نه څوک احتجاج کوي او نه د ظلمونو او جنایاتو غندنه کوي ځینو خو ان د جواز دلایل ورته پیدا کوي په شای تپوي ولې موږ له بشري حقوقو څخه سرغړونکي یو موږ د بشر قاتلین یو موږ تروریستان یو موږ محکوم هم یو